کله چې باز ځاله جوړوي لومړی خڼ لرونکې څانګې راټولوي او په ځاله کې یا ایږدي، بیا نرمې بڼکې راټولوي چې خنډونه پرې وپوښي. کله چې د باز بچیان رالوی شي باید له ځالې والوځي، خو ځاله دومره نرمه وي چې د بچیانو یې زړه نه کیږي چې ترې والوځي. په دې وخت کې ښځینه باز له ځالې نرمې بڼکې لرې کوي چې بچیان یې په ځاله کې درد احساس کړي او لوړ والوځي. ژوند همداسې یو شی دی، کله چې خدای جل جلاله غواړي تاسو لوړو ځایونو ته پورته کړي، کوچنۍ راحتۍ درنه اخلي، په بدل کې یې زحمت او زیار درکوي چې د لوړو ژورو درد احساس کړئ. د دې لپاره نه چې تاسو خوږ او ژوبل شئ، بلکې د دې لپاره چې په مرسته یې لوړو ځایونو ته ورسیږئ، چې هغه راز کامیابي ده چې انسان خپل هدف ته پرې رسیږي. کله کله چې الله جل جلاله زموږ له ژوند څخه ځینې اسانتیاوې اخلي، موږ فکر کوو چې ستونزې راغلي، خو حقیقت دا وي چې الله غواړي موږ له خپل اوسني ځایه لوړ مقام ته ورسوي. هر درد یو درس لري، هر ناکامي د بریا دروازه ده، هر ستونزه د پرمختګ یو پړاو دی. نو که نن له ستونزو سره مخ یاست مه ناهیله کیږه، کیدای شي چې همدا ستونزې ستاسو د بریا د الوتنې پیل وي. که غواړئ چې د داسې جالبو، حیرانوونکو، الهام بخښونکو او هڅوونکو ویډیوګانو نه خوند واخلئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ.